السلام علیکم. زما رونو خویندو، ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره ده د یو نوي پروګرام سره. زما رونو خویندو، ستاسو خور پښتنه نن بیا خپل فیملی سره چکر د پاره سیل د پاره راغلی ده. د سر خیالم بدل شي زما او ستاسو د پاره زه ښایسته ښکلي ویډیو هم تیار کړم. نو زما رونو خویندو، نن پروګرام دې باره کې دی چې دا اکثر خلک چې رشته کوي نو په بدل کوي، یعنی یو لږی شي یو جنۍ وکړي، بیا د هغه جنۍ رور له بیا د هغې چې کوم هسبینډ د هغه خور وکړي، مطلب عدل بدل وشي. نو دا عدل بدل خبره داسې ده چې دې کې ډېر زیات خفګان راځي، بیا بعد کې وروسته دې کې ډېر زیات مسلې پیدا شي. که یو جنۍ خوشحاله وي او د هغې کور صحیح وي او بله خفه وي، نو بیا د هغه بلې په وجه د هغې د کور خلک دې ته دې خپله لږ ته دا پیغور کوي چې مونږ هم جنۍ ورکړې ده، خو زموږ جنۍ چې ده نو دا خفه ده، او کومه چې مونږ کړې ده نو مونږ یې خوشحاله ساتو. نو داسې نشي کېدی مونږ به د دې جنۍ خفه کړو، نو په دې به هغې له هم زور ورشي. نو په دې وجه د بدل رشتې چې دي دې کې خفګان راځي. نو په دې ویلی کېږي، همدا وجه ده چې دا ویلی کېږي چې د بدل رشته چې ده دا مه کوئ او دې نه ځان ساتئ، د بدل رشتې نه ځان ساتئ. نو زما رونو خویندو، دا پروګرام ما دې باره کې وروړو چې هسې که په غور سره مونږ وګورو او دې خبرو ته مونږ سوچ وکړو، نو دا یو حقیقت دی چې په بدل کې همیشه خفګان راځي، او یو کور صحیح وي او بل صحیح نی، نو چې کومه جوړي خوشحاله وي هغه بیا چې کم خفه وي د هغې په وجه هغې ته هم مسلې مخې ته راځي. نو دا یو حقیقت خو دی. بل دا چې دا هم نشو ویلی چې کم لکه څونه دي نو ټول په ټول داسې دي، په سلو کې به یو جوړې چې وي هغه به کامیاب وي بدل، خو باقي چې کم یو کم سل دي نو دا ټولې ناکامیابه خیږي. نو په دې وجه چې کله مونږ د جنکو رشته کوو نو دې کې مونږ ته سوچ او احتیاط ډېر زیات پکار وي. دې کې مونږ ته ډېر سوچ او ډېر احتیاط پکار وي، او د ډېر سوچ او احتیاط نه مونږ ته کار اخیستل پکار وي. نو دې باره کې ضرور سوچ کوئ چې کله د جنۍ رشته کوئ نو په بدل کې دومره په اسانه مه کوئ، په دې باندې غور او فکر کوئ چې مونږ دا بدل کوو، خو که یو خوشحاله او بله خفه وي نو د هغې په وجه دا خوشحاله جوړي خو به نه خرابېږي. نو دا خبره ده. بل دا زما رونو خویندو، یو څو خبرې نورې وې چې ما تاسو سره کول غوښته، هغه دا دي چې څنګه یو انسان اکثر بل انسان ته صحیح خبره کول غواړي، خو مخامخ انسان باندې خبره هغه مقصد بل سوالي، او په دې باندې ډېر زیات خفګان د خلکو منځ کې راځي. او دا خبره ده چې په دې باندې اکثر ډېر ټینشن جوړېږي، ډېر خفګان راځي، او په دې خبرو کې خلک ډېر زیات یو بل سره وران شي او ښې بدې پې پاتې کېږي. یو انسان خبرو کې په صحیح نیت یې وکړي، غلط نیت باندې نه یې کړی، خو مخامخ انسان ته هغه خبره غلطه ولګي او هغه ترې نه غلط مقصد والي او زړه یې پې ازار شي او بالکل ځان نه پوهوي په دې خبره باندې، او ډایرکټ هغه معامله هغه د خفګان والا سټارټ شي. نو کله چې خبره کوئ چا سره نو هغه سوچ سمج سره کوئ، او کم انسان تاسو چې ته یو انسان لګیا دی یو خبره کوي نو تاسو هم د بل په خبره ځان پوره پوهوئ چې تاسو ته څه ویل غواړي. نو اکثر د خلکو منځ کې غلط فهمۍ پیدا شي، او د هغې په وجه د معمولي غلط فهمۍ نه ډېر لوی مسلې جوړېږي. او دغسې چې تاسو رشتې کوئ نو هغه هم په سوچ سمج سره کوئ، او رشتې چې کېږي نو هغې کې هم دا قسمه مسلې وي، او خاص کر چې کله د بدل رشته وي نو هغې کې مسلې ډېرې زیاتې وي. نو زما رونو خویندو، بس دا پروګرام دې باره کې و
نو ما وی چې زه تاسو سره دا خبرې شیر کړم چې تاسو کله د لور خور رشته کوئ نو دې خبرو ته غور او فکر او سوچ کوئ او بیا هغې نه بعد دا رشتې او دا معاملې کوئ ځکه چې په لږه شان دا ډېرې نازکې معاملې دي او په لږ شان بېغورۍ سره چې کومه جینۍ وي هغې ته بعد کې بیا ډېرې لویې مسلې جوړېږي نو همیشه هر یو کار چې کوئ هر یو خبره چې کوئ هر یو فیصله چې کوئ هر یو سټیپ چې اوچتوئ نو سوچ سمج سره نو بس دا پروګرام ما تاسو دپاره راوړی او انشاءالله نور به هم داسې ټاپکس راوچتو نور ټاپک به هم راخلو او هغې باندې به تاسو سره خبرې کوو دې سره ستاسو خور تاسو نه غواړي اجازت په لوی الله م سپارم چې چېرته اوسئ ښاد اوسئ خوشحاله اوسئ اباد اوسئ مونږ به هم په دعا کې یادو او تاسو هم مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان